السلام علیکم جی کتونکو راغلی ما یو ملګري خواله راته ویل راشه چې یو سپیشل چرګ در باندې وخورم نو دلته به راباندې چرګ خوري د خیره شه خو ده سره دا بانګین دي کتونکو دا د خرڅ بانګین دي که څوک اخلي انورعلي بھای په هریجن علاقه کې دغه ولاړ د انورعلي بھای سلام قبول که څنګه حال دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا راته ووایه دا سړی چې دا چرګان ساتي نو خو خوریم که نه نو دا ته ولې چې کمزوره کېږي چرګ نه خورې که تا له وده نه درکوي چرګان خو خو بس باډي زما داسې ده چې ها ماشاءالله دغه رنګ صحیح ده ته راواله که نه یار کم بانګیان دي کم شوقیان خلک دي دې ته کم بانګې دا د جي ډینګمی دې ته ویلی شي په سپینه خپه سپینه مخوک او سپینه سترګه کې دی ټیک شه دا اوس په ورځ کې دی لا دومره ښایست یې نشته صحیح ده بڼه سټارټ کړې دا به نور هم ښایسته کېږي او دغه چې دی نو انشاءالله دا چې دی جي دا به ورته اخري میلاویږي په 16,000 روپۍ کې یو بیا د دې جګړه هم ګټلې ده او دای نه دا بڼه چې ده دا اوس وباسي په خپله باندې دې ته ګلبدینه بڼه وي دا بڼه وباسي په خپله لکه په ورځ کې دی که نه جي صحیح ده ښایست په دا نور هم صحیح ده ماشاءالله ماشاءالله لکه په ما پکې لږ توله بانګي وخوره او ماشاءالله دا چې دی نه په ورځ کې دی لکه بڼه چې ده نو دې وخت کې دا خوږېږي که نه زور کوي او دا میوالی دی سپینه خپه سپینه مخوکه سپینه سترګه کې دی د دې به ورته قیمت میلاویږي اخري چې دی په 3,000 روپۍ کې په 3,000 باندې ښه دا کېده زر ښه روکې دغه باره چې دی دغه به ورته په 3,000 کې میلاویږي میوالی چرګ دی جي دا یو دی دا ورته په 3,500 کې میلاویږي دا په 3,500 کې ماشاءالله دا لاندې تیتر چې دی دا به ورته چې دی په 1,500 کې میلاو شي دا تیتر به په 1,500 کې میلاو شي او خبرې کوي تیتر که نه دا بس چغې وایي دا دغه چې دی دا ورته په 3,000 کې میلاو شي دا یو دې ته څه وایي دا پنجابی دی पंजाबी है जी आपका नाम क्या है हेलो नाम क्या है आपका ना बस دا خبرې نه کوي خبرې نه کوي رښتیا خو ته ته خبرې کوي مالګه باندې نه خبرې کوي حاجی او دا بل چې دی دام میوالی دی دا بوله ورکو اخري چې دی په 5,000 روپۍ کې دا لګا دا په 5,000 والی دا دی دا به مولا په 3,000 کې ورکوي دا بوله په 3,000 دا پنجابی دی که څه شي دی دا میوالی دی جی کتونکو کوم خلک شوق لري انورعلي بھای چې دا ښایسته ښایسته بانګین دي 1,500 دي دا په 1,500 باندې که نه او دا یو چې دی چې دا بوله ورکو اخري چې دی په 20,000 روپۍ باندې دغه اخوا چرګې چې دي دا قیمتي دي د دې غونډو نسل کې باندې دي دا قیمتي چرګې دي که نه دا بوله ورکو په 5,000 دا چرګه دا بله به موله ورکو په 5,000 کې دا به موله په 5,000 کې ورکړي ماشاءالله او دا بده بوله په څو کې ورکړي دا بده وبس کې دغه چې دی دا 700 دي څو کې ایلی دی دا 700 کې ایلی ده که نه دا په 700 کې د غلا خو نه ده که نه جي کتونکو دغه بانګین دي دوی سره څوک اخیستل چرګ هم پکې دي او 11 دانې چرګ هم دي دا کې دا 3 دانې تورې دي دا څه پکې سري دي دغه دي چې چرګ دا انډه اچوي که نه اچوي دغه یوه چرګه چې دا انډه اچوي کومه یو دغه دا سره چرګه دا یوه انډه اچوي که نه او هغې کې دا ټوله انډه نه اچوي هغې کې هغه تورې چرګې چې د هغې کې مې یوه اچوي او دا اوس په نور سټارټینګ کې انشاءالله او دا راته دا بل بانګي چې کوم ده داسې حساب کتاب دی دا به جي په 4,000 کې ورکړو د دې څه مسله ده د پوکې رسولې وي د دې اوس انشاءالله چې دا لکه ګرځي ماشاءالله په غوښه ډېره باد دی که څوک یې لالې للي اوهو چیلې ده چیلې ماشاءالله ګرګس یې وګوره وګورئ بس د چا دا بانګین لګي راځئ بس د انورعلي بھای شا په دغه سکرین نمبر ښکاري انورعلي په خوله باندې ورته نمبر دې لږ ووایه نمبر چې دی زمونږ د 0346 77 36064 دا زمونږ نمبر دی بس دغه رابطه نمبر دی ضلع 400 تحصیل نرشي دا ستا خو ضلع ملکان نه دی دا ضلع ملکان کې دی ضلع ملکان بس اریچن سره نږدې ځای دی چې 400 ضلع سره هم نږدې دی په دې رابطه کوئ